خو زه دا درته وایم چې افغانستان په جهاد کې د دغه IRS چې کوم لوست ده د دمره د چا نشته لکه ده په IRS کې یو انجینیر شاه محمد صاحب چارته ویلي چې وفات شوه ده الله دې هغه دنیا د ولیانو سره نصیب کو هغه انقلاب صرف په دا ګوته راوسته ده په دا یوه ګوته انقلاب څرنګه راوسته شي دا زه تاسو ته ښیم یوه ورځ یې شپې ملې IRS کسانو سره ناست یو کس هغه ته یې وویل چې مو خو ذهن کې داسې یو سوچ راغلی ده چې دا کوم دا ازبکستان تاجکستان قرقیزستان دا ریاستونه چې کوم دي دا انډیپنډنټ نه وي دا د روس لاندې وي خو دا چونکې مسلمانان دي او د روس داسې یو طریقه کار و چې دی یې د یو بل نه لرې لرې سوتل نو ژبه به همدا د یو بل نه پوهېږي د لمونځه او دوستونه یا بېګانه کړي دي او په تشي به همدا پوهېږي نه مو دا خواهش ته چې زه دا ځای د اسلام رنسس ورته ویلی شي تجدید ورته ویلی شي ربیدرول ویلی شي تعلیم و تلقین کولی شي دا زه کوم سړي ورته وویل چې بیا دا څرنګه کېږي دوی ورته چې مو ته یو په روسي ژبه شي ټایپ رایټینګ مشین راوړه بهرحاله سړی لوړ روسي ژبې ټایپ رایټینګ مشین یې راوړو بیا یې ورته وویل چې مو ته داسې کتابونه راکړه دوه چې زه یې په روسي ژبه کې ترجمه کړ بیا یې چاپ کو بیا یې دغه سټیټس ته وروستی څوک نه جوړ شي بهرحال یو سړی په دومره پوهېده چې حضرت سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه چې کوم بنیادي کتابونه دي د عام خلکو دپاره دینیات خطبات آیا ورته راوړل او ټوله شپه ورځ به دا انجینیر شاه محمد ناست و په دا ګوته باندې هغه ته هغه داسې ټایپ رایټینګ نه ورتله چې څرنګه ایکسپرټس یې کوي په دا ګوته یې داسې د هغې کتابې ترجمه یې په روسي ښه وکړه بهرحال چاپ شل او بیا په څه طریقه باندې دغه ریاست ته وغوښتل څه مینده تېره شله دغه انجینیر صاحب بیا ورته وویل هغه کس ته چې مو خو ذهن ښه یو بل سوچ ده دا کتابونه به څوک وایي څوک نه وایي چې ووکل خولې باندې داسې طریقه ورته جوړه کړو چې څرنګه چې مو ته یو ټایپ رایټ هغه راوړه ټیپ ریکارډر راوړه بهرحاله سړی لوړو ټیپ ریکارډر ورته راوړو ورته وویل چې مو ته کیسټ یې راوړه کیسټ یې راوړلې اول شعر یې مو ته ایسا یو سړي د خولې چې منې یودېږي د اذان نه یې شعر وکړه الله اکبر بې دغه ترجمه و اذان تشي د پوره کېږي و اذان نه پس بیا تشی کېږي هغه یې په روسي ژبه چې ورسره بیان کړ هغه نه بعد بیا لمینځ د هغې ترجمه چګېدل ټیټېدل سجده رکوع قیام کو دا ټول شیونه یې پسې ورته بیان کړل او ایکسپلین یې کړل لکه یو سړي ته چې بلکل ته عملي طور باندې لمینځ کوې دا یو پټه بند کړه پټه په سوې شي په زرې شي نقل شله او بیا په کومه طریقه باندې چې کومه وه دغې ریاستې ته هغه پټې وغوښتلې دا یې هغه ورځې وې چې نیره روس اتانګ و د جګړې نه و دا لا کیسه خروپه وه خو دغه خلک د خاموشي د وجې نه دا لیار د روس نه چې پوسر سی به دا په دغه ریاستې باندې وې د آمو تر تلله افغانستان سر ته ورتلله په دغه لیارې باندې
ازی باقاعده یو قسم بیدوری پیدا شله د مسلمانانو نه او یقین سره ویلی شي سړی چې دا د انجینیر شاه محمد صاحب د دغه یوې ګوتې برکات خلق په اسلام پیدا یا پیشو یا جذبه وه جګړه خو دې په تراکشه لګیا وه اورېدلی افغانستان نومیار وې د اسلامي او د اسلام نومیار وې د جهاد نومیار وې د روس یار لیدلی او د هغه مظالم یا لیدلی وي نو هغه کسونه چک شل او یو دی چې دا خبر هر چا ته چې په اول ځل یې ویلي وي چې په میژ باندې وې روس فوج نه راولي دا ټینکي نه منکي نه تو اوس یې که چېرې داسې دا ډاکومنټریز وګوري په دا علاقه شه په دا لیاره شه دومره ټینکي نه پروته دي چې دومره کوڼې نه دي پروته لکه څومره په دا علاقه شه دا پوس چې ټینکي نه موت ګوټ دغسې ویلوړ دي یعنی ناقابل یقین چې منې چې په سوې ټینکي نه ځای په ځای په کم ځای شه پروت ویلوړ دي موت دا د آی آر ایس دا چې چا آی آر ایس جوړ کړی و د هغې بزرګونو هغې مشرونو برکت بیا دغه ته والنټیرز ورتلل د شپې ملې آی آر ایس د روس ټارګټ یا و او باقاعده د روس د ماسکو ریډیو نه ودا اعلانونه کېدل چې پېښور شه داسې ځای ده چې د روس خلاف پاشه سازشونه کېږي وغیره وغیره یوه بله د جغرافیه ډپارټمنټ چیرمن صاحب د باټني ډپارټمنټ چیرمن صاحب د پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ چیرمن صاحب هغه ډېر ښه مسلمانان وي اسلامي ذهن یې و صحیح پاکستانیان وي هغې د مشوم نه بعد ایرې ورتلل او په خپلې موضوعاتو باندې ویچار کوله او ټولې نه مخکې پهله د افغانستان سټریټیجیک نقشه چې کومه ده هغه آی آر ایس جوړه کړې وه پهله نقشه چې کومه ده سټریټیجیک د جغرافیه ډپارټمنټ چیرمن ډاکټر سعد صاحب چې ویستاره د پېښور یونیورسټي وایس چانسلر راپاتې شو غالبا دا د یخ په سرکردګي سره اکثر شاګردان وي د امفیل سټوډنټس وي دا نقشه دی جوړه کړه او آی آر ایس د خپل هدف پرې دیره نقشه بدله کړه نره ډېرې کیسې داسې شته چې هغه آی آر ایس متعلقه دي خو چېرې بل ټایم ماینز اینډ منرلز والا خبره وشله مو خو دغه مشرونو ته او عزیز الرحمن بھائی ته دا ریکویسټ ده چې دا دومره ګټور ډاټاس چې ملګري راوړي دو دا چې ضایع نه کیې دغه ته یو کتابي شکل ورکیې او بیا دا تقسیم کیې په مختلفې ځایو شه یعنی اویرنس که تاسو دغه 70-80 کسونو ته ورکوي دا خو په خپل ځای یوه خبره ده خو زه چې چېرې څه موته دا ډاټا نه یادېږي که تیرې تاسو د کتابي شکل شه دا شی چاپ کیې مو ته روکیې زه یې بل ته ورکوی شم بل یې بل ته ورکوی شي د هغې مثال دا ده چې سمویر ان سټارټ 90s پونم په نوم باندې پاکستان چې یو تنظیم و پونم PONAM پاکستان اوپریسډ نیشنز یا نیشنلټیز موومنټ چې پاشه داسې د وړیکې وړیکې پارټي یې شاملې وې خو هغې دا محنت کړی و چې د خصوصا د میره د شمالي پښتونخوا چې سیمره ایریا ده سابقه صوبه سرحد د دغسې چې سیمره ماینز منرلز ګیس وغیره 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 وي د هغې ډېره اتھنټک ډاټا کلیکټ کړې وه و هغه بیا پونم په اسلام آباد چې کوم سیمینار و په هغې پیش کړه ټول یې وکتله کتابي شکل شه دو مو ته نه وه پته کنې یا مو راوړي یا وه مو سره پرته ده مو بیا هغه انګریزي نه بیا په اردو شه ټرانسلیټ یا کړه خو په هغې معلومات محدود دي